ذل جلال فلا اله الا الله دا زما ایمان دی. نور ملایان به اختلاف وکړي کېدلی زه په خپله خبره کې غلط یم چې په پښو حج له روان سي ټول مراسم د حج په پښو وکړي بیا بیرته کور ته په پښو راسي نو به څو اجرونه یې نو به څو ثوابونه یې. په ذل جلال دې مې قسم یې چې یو سړی را ولاړ سو سید احمد سیلاب را ولاړ سو هغه د یوې بچۍ واده ور وکوي بچۍ ناسته و پر کور هېڅ ترتیب یې نه جوړېدی. هغه حج نه دی چې ته روان یې کله کله سید احمد سیلاب ټلیفون را وکړي بیا زور ته خدمت کوه کار باسه خبرې پرېږده وروره که ستا په نیت کې فرق کي دا زه دا بیان کوم او که زما په نیت کې فرق کي زه دا بیان د الله دپاره نه کوم تا خو د الله دپاره واورېدی ته خو ماته دوه کوې که نه کوې نو هغه زما چې کوم عمل دی هغه خو ضایع سو ته چې کومې دعاوې راته کوې خو نه ضایع کېږي. نو زه سیلاب ته وایم خدمت کوه دا ته چې کوم واده وکړې د یو بچي عزت د نامه دپاره دې وکړې پروا نه د نامه دپاره هغه د بچي عزت چې دې ور بچاو کړې د بچي عزت چې دی هغه محفوظه سو بیا هغه به تا ته دعا وکړي نو هغه ضایع کېږي نه ضایع کېږي. او په ذل جلال دې مې قسم په پښو حج لره ولاړ سئ دونه غټ سوی لکه دا زه وایم هر څوک چې ما سره اختفا هېڅ پروا نه لري که څوک مولي صاحب ته درواغ وایه پر دواړو سترګو ستا فکر دغه دی زما فکر دغه دی که ته ورته خلاف وایې د شریعت خلاف کوې نه شریعت خلاف نه کوم دا زه خپل ایمان در ښیم دا د انسانیت بقا در ښیم. یو بچی په کور کې ناسته ده 8 کاله کېږي واده یې کار نه جوړېږي خاوند یې مزدور دی اوس څه چم کوې خبرې به راښایاست نه دا څه څه ملایان څه دا صوفیان دی لږ قچش په بزرګي دا خو رامات خبرې راښایي خبرې به نه راښایست. ما بابا به ویل تر ټولو اسانه شی چې د هغه اعتراض دی ډېر ثواب لري ډېر لوی اجر لري الله پاک ته موږ توفیق راکړي. یا د یو بچي واده ورکړي یا د یو بچي واده هسې یو کار کوه